مونږ راځو د پولینومیل یا پښتو کې چې ورته پولینوم وایو د اصطلاح سره ځان بلدو. پیل کې دا اصطلاح لږه پیچلې ښکاري، خو دا چې مونږ کله تجزیه کوو په ځانګړې توګه کله چې پکې مثالونه وګورو بیا مونږ په دې باندې ښه پوهیږو. راځو لومړی دغه پولینومیل یا پولینوم کلمه تجزیه کوو. لومړی برخه یې ده پولی خپله یو څه شی دی. پولی خپله یو یوناني کلمه ده چې د دې معنا څه شی ده؟ معنا یې ده ډیر یا سو. په پښتو کې ورته وایو چې سو یا ډیر. او بیا ورپسې کلمه چې ده هغه ده نومیل یا نوم. دا خپله بیا د لاتین کلمه ده. نومیل خپله څه معنا؟ نومیل معنا د نومیل معنا مونږ داسې لیکلی شو چې د دې معنا ده دا یو لاتین کلمه ده چې معنا یې نوم یا حد. او مونږ به بیا وروسته وګورو چې مونږ دلته حد څه ته وایو. نو پولینومیل معنا سو حده یا پولینوم یا سونومه یا سو حده. نو اوس راځو په دې باندې ځان پوهو چې څه شی پولینوم دی او څه شی پولینوم نه دی. دې لپاره زه راځم یو څو مثالونه درته ښیم او بیا وروسته موږ راځو د پولینومونو لپاره لږ څه قاعدې وضع کوو. نو د پولینوم یو مثال دا کیدای شي چې زه ولیکم لس اکس په توان د منفي 9 اکس مربع مثبت 15 اکس مکعب مثبت 9. نو دې ته مونږ ویلی شو چې دا یو پولینوم دی. بل مثال د پولینوم کیدای شي 9 ا مربع منفي 15. همدارنګه یو عدد ځان ته هم یو پولینوم کیدای شي. که زه دلته ولیکم چې شپږ، یوازې شپږ، دا هم یو پولینوم دې ته ویلی شو. همدارنګه که زه ولیکم چې وای مربع منفي 3y او مثبت پای، دا هم څه شی دی؟ دا هم یو پولینوم دی. نو دا د پولینومونو مثالونه دي. اوس راځو دا وایو چې څه شی پولینوم نشي کیدی. نو که چیرې زه په دغه پولینوم کې دغه د توان چې دی دا روالم منفي ولیکمه، داسې ولیکم چې لس اکس په توان د منفي منفي 9 اکس مربع مثبت 15 اکس مکعب یا اکس په توان د 3 او ورسره جمع 9. نو دې ته موږ پولینوم نه وایو. او زما په نظر اوس به تاسو یو قاعده پکې ښکاره شوې وي چې دلته موږ منفي توان د مجهول لپاره په پولینوم کې نشو لرلی. نو دلته اوس موږ ولیدل چې د کې توان څه شی دی؟ منفي دی. په پولینوم کې د هر یو حد د مجهول توان څه شی وي؟ مثبت وي. دلته موږ د حد خبره وکړه، دا هر یو موږ ته دلته موږ حد ویلی و، هر یو دلته موږ ته دا هر یو حد دی. نو راځو موږ دا وایو چې پولینوم داسې تعریفوو چې پولینوم د څه شی دی؟ د څو حدونو مجموعه ده. نو دلته موږ سره دا یو حد دا دی لس اکس په توان د بل حد دی منفي 9 اکس مربع، بل حد دی 15 اکس په توان د 3 او څلورم حد یې دی 9. نو دا چې کوم موږ لاندې ترېنه خط کش که دا هر یو څه شی دی دا د پولینوم حدونه دي. دغه دا ټول د دې حدونه دي او دا موږ سره څو حده ده؟ 4 حد لرونکي پولینوم دی. ښایي تاسو اوس وایي چې دلته موږ سره په دې کې هم 4 حدونه دي، نو ولې دې ته پولینوم نه وایو چې دې ته پولینوم وایو؟ نو دې لپاره موږ یو څه نور قوانین او اصول لرو چې تر څو دې ته موږ پولینوم وویلی شو چې هغه اصول باید پکې څنګه وي؟ مراعات شوي وي. نو لومړی اصل یا قاعده دا ده چې هر یو حد به د مجهول سره څه شی لري؟ یو ضریب لري چې په هغه عدد کې به دا مجهول څنګه کیږي؟ ضربیږي. مثلا دلته 10 دی، دلته منفي 9 دی، دلته 15 دی او دلته څه شی دی؟ دلته خپله دا هم یو دې ته هم ضریب ویلی شو ځکه چې مونږ کولی شو دې سره ولیکو چې 9 اکس په توان د 0. اکس په توان د 0 معنا بیرته یو په 9 کې بیرته 9 کیږي، خو بیا هم اکس په توان د 0 دلته مجهول پکې ورسره پیدا شو. نو دغه ټول چې دي دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو ضریبونه، یعنی مجهول په دغه عدد کې ضربیږي. نو موږ وایو چې پولینوم د څو معینو حدودو یا محدودو حدونو مجموعه ده چې هر یو حد پکې څه شی لري؟ یو ضریب لري چې هغې ته موږ څه وایو؟ ا وایو. او دا بیا ضربیږي په څه کې؟ یو مجهول کې. او مجهول بیا په یو توان یعنی n سره پورته کیږي چې n څه شی وي؟ n دلته موږ وایو چې غیر منفي پورا عدد وي. په دغه صورت کې بیا دا څه شی دی؟ دې ته موږ یو
پولینوم ویلی شو. دلته چې موږ ویل چې دا پولینوم نه دی ځکه چې په دې کې دغه د مجهول توان په دغه حد کې څه شی دی پوره عدد دی خو منفي دی او منفي عدد چې کله د مجهول توان وي هغې ته موږ پولینوم نشو ویلی. راځو بل مثال ګورو چې څه شی پولینوم نشي کېدی. راځو دا دوهم مثال کارو. لیکو چې 9 که چیرې دا په توان د 1/2 ولیکم منفي 15 دې حالت کې موږ وایو چې دا اوس یو پولینوم نه دی. ولې؟ ځکه چې د مجهول توان پکې یو پوره عدد نه دی. دا عین داسې دی لکه 9 دوهم جذر د a منفي 15 سره. او همدارنګه که چیرې موږ داسې ولرو چې 9 په توان د a منفي 15 نو بیا هم په دې حالت کې دې ته موږ پولینوم نشو ویلی ځکه د مجهول توان خپله یو پوره مثبت عدد نه دی او دلته د مجهول توان خپله یو څه شی دی متحول دی. نو په دې حالت کې هم وایو چې دا پولینوم نشي کېدی. نو دا مثالونه دي د هغه شکلونه چې موږ ورته پولینوم نشو ویلی. اوس راځو څه نورو اصطلاحګانو سره ځان بلدو چې په پولینومونو کې کاریږي. یو خو خپله پولینوم اصطلاح ده. پولینوم اصطلاح عمومي ده. هر هغه د څو محدودو حدونو مجموعه چې په هغې کې هر حد په دغه شکل وي چې a ضریب ولري x یا بل یو مجهول وي او د n یعنې غیر منفي پوره عدد یا تام عدد د هغې توان وي. دې ته موږ وایو پولینوم. خو که چیرې داسې حدونه وي چې داسې پولینومونه وي چې یو حد ولري 2 حده ولري یا 3 حده ولري هغې دپاره موږ ځانګړې اصطلاح کارو. د بېلګې په ډول دلته موږ سره یو حد دی. که چیرې یو حده وي نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو مونوم. مونوم یا په انګلیسي کې ورته وایي مونومیل. او دا موږ دې ته داسې لیدلی شو چې 6x په توان د 0 دا یو حده شوه. راځو بله یو حده کیدی شي چې 10z په توان د 15 دې ته هم موږ څه وایو؟ مونوم یا یو حده وایو. همدارنګه موږ ویلی شو که چیرې ضریب پای وي نو پای b په توان د 15 دې ته هم وایو چې دا یو مونوم دی. همدارنګه تاسو کیدی شي د بینوم کلمه واورئ. بینوم یا په انګلیسي کې ورته وایي باینومیل. نو بای معنا 2. نو دلته موږ سره 2 حدونه دي. 9a په توان د 2 منفي 15 دلته چې یو حد دې ته موږ څه ویلي وو؟ مونوم. نو همدارنګه بل باینومیل څه شی کیدی شي؟ که چیرې موږ ولیکو 3y مکعب منفي 15y دا هم څه شی دی؟ یو بینوم دی یا باینومیل ورته ویلی شو. همدارنګه تاسو کیدی شي څه شی واورئ؟ ټراینوم کلمه واورئ. نو ټراینومیل څه معنا؟ ټراینومیل معنا 3 حده. ټراینومیل یا ټراینوم پښتو کې داسې لیکو ټراینوم. نو دې کې به 3 حدونه وي چې دغه شکل لري. x په توان د n هر یو حد به لري. دلته موږ سره دا یو 3 حده ده. دې ته موږ ټراینوم وایو. بل اصطلاح چې موږ تاسو ورسره مخ کیږو هغې ته موږ وایو درجه یا ډیګري. او درجه موږ کولی شو چې د ټول پولینوم واخلو او یا د پولینوم د هر یو حد بیله بیله درجه موږ واخلو ډیګري. نو موږ لومړی راځو د هر یو حد درجه بیله بیله ګورو. د بیلګې په ډول په دې پولینوم کې راځو ګورو دغه د لومړي حد درجه د مجهول توان یې څو دی؟ 9 دی. نو دې ته موږ وایو چې دا څومه درجه؟ 9مه درجه حد دی. دلته چې دی دا دوهم حد چې دی 2مه درجه دی. دریم حد 3مه درجه دی او دا 4م حد یا ثابت حد چې دی دې ته موږ ویلی شو چې دا ثابت حد دی او یا دا هم ورته ویلی شو چې دا 0 درجه حد دی. او اوس راځو موږ خبره کوو د پولینوم درجې باندې. عمومي د پولینوم عمومي درجه. نو د پولینوم عمومي درجه چې دا هغه د ټول پولینوم کې چې د کوم یو حد لوړه درجه وي هماغه ته موږ د پولینوم درجه وایو. نو دلته موږ سره دغه پولینوم کې تر ټولو لوی توان د مجهول 9 دی. نو موږ وایو چې دا 9مه درجه پولینوم دی. دلته موږ سره 2مه درجه بینوم دی. دا لاندې ورسره 3مه درجه بینومو. دلته موږ سره 15مه درجه څه شی دی؟ مونوم دی. او دا موږ سره څه شی دی؟ دا دی 2مه درجه ټراینوم. راځم یو څو نور اصطلاحګانې درته وایم. یو بل اصطلاح چې موږ یې زیات کارو هغې ته موږ وایو د یا لومړی حد ورته وایو یا لومړی ضریب ورته وایو. لومړی ضریب یا لومړی حد یا په انګلیسي کې ورته وایي لیډینګ کویفیشنټ یا لیډینګ ټرم. لومړی حد او لومړی حد معمولا
مونږ ویلی شو چې لومړي حد کم چې سر کې د پولینوم سر کې لیکل شوی وي دې ته ویلی شو مونږه یا د دې ضریب ته ویلی شو، خو په عمومي توګه لومړی ضریب یا لومړی حد چې دی دا د پولینوم د معیاري شکل سره تړلی وي یا هغې ته مونږ څه وایو سټینډرډ فارم. معیاري شکل د څه شي؟ د پولینوم. او معیاري شکل څه شی دی؟ د پولینوم معیاري شکل دی په کوم کې چې ټول حدونه د مجهول د توان په د ترتیب په اساس لیکل شوي، یعنی لوړ توان نه مونږ پیل کوو همداسې ورو ورو توان ښکته کیږي او د هر یو حد په ترتیب سره لیکل کیږي. د بېلګې په ډول دا پولینوم اوس دلته مونږ سره په ترتیب نه دی، ځکه دلته اووه دي دلته دوه دي بیا بیرته پورته تللی، یو ځلې ښکته تللی دی او بیرته پورته تللی دی. دا چې مونږ په معیاري شکل لیکو دا به داسې لیکو چې لس اکس په توان د اووه منفي نهه دلته نه راځي، اوس ورپسې راځو دا یو توان لوړ دی مثبت 15 اکس په توان د 3 ورپسې ټیټ توان 2 دی نو لیکو 9 اکس مربع او پای کې لیکو جمع 9 ځکه دی کې اکس نشته دی توان 0 دی. نو دا د دې معیاري شکل شو چې په پورته نه ښکته خواته ترتیب شوی یا دې ته مونږ نزولي ترتیب وایو. نو په دې پولینوم کې اوس مونږ لومړی ضریب یا لیډینګ کوافیشنټ چې ورته وایو هغه دا یو دی. لس په دې کې لومړی ضریب د دې پولینوم دی یا دې ته مونږ لیډینګ کوافیشنټ وایو. نو په دې ویډیو کې مونږ په ډېرو شیانو خبرې وکړې، خو په دې هیله چې اوس تاسو دغه د پولینوم اصطلاح ډېره داسې پیچلې غوندې نه وي پاتې شوي او دا ډېره مرسته کوي کله چې تاسې په دغه پولینومونو کې خپل د زده کړې سفر پر مخ وړئ.